الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو قدرمنو شیخ کرامو او د اسلامي امارت محترمو وزیر صاحبانو ګرانو مجاهدینو او د تحصیلات عالی وزارت محترمو منصوبینو مسؤولینو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلامي امارت په دغه میدان کې پر ما باندې کم اعتماد کړی او د دې خدمت لپاره یې موږ ټاکلي یو. دا مې د اسلامي امارت محترم زعیم صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د هغه سره وعده ده او ستاسو قدرمنو مسؤلینو سره او د تحصیلات عالی وزارت د منصوبینو سره مې دا وعده ده چې په پوره توان د الله تعالی جل جلاله په نصرت او تطبیق به په دې میدان کې خپل پوره وس کوم. دا میدان علمي میدان دی او مهم میدان دی لکه مخکې چې مشرانو وویل، او تر ډیره حده په دې میدان کې خدمت ډیر باریک هم وي، دقیق هم وي او مهم هم وي، او د نورو خلکو هم دې ته توجه ده چې د دغه مهم سنګره څخه څه ناڅه غلا کړي، د خپل ځان په ګټه باندې استعمال کړي. نو دلته د خدمت کولو دپاره د دې اړتیا ده چې د دغه وزارت مربوطه مسؤلین و منصوبین په پوره توان سره او په پوره اخلاص سره په دې میدان کې زموږ سره همکاري وکړي او موږ ته د خیر مشوره راکړي په چارو کې. دا زموږ حق دی پر دوی باندې، او چې د اسلامي امارت د خوا څخه څوک ورته مسؤل انتخاب شوی دی د هغه پوره اطاعت وکړي او د اطاعت یې د ځان دپاره یو عبادت وبولي، د الله تعالی جل جلاله د حکم تعمیل یې وبولي. خو یو شی ضرور دا دی چې په دغه سلسله کې د جریاناتو د انقلاباتو چې پر افغانستان راغلي دي تیر شوي دي، په هر نظام کې دغه وزارت فعالو په کار باندې بوخت و، خو چې روسه یې نتیجه نه ده ورکړې، مشکلات پکې پیدا شوي دي. هغه وجه و علت یې زما په نظر دا دی چې د دغه ملت چې تقریبا په سل کې تر 15 زیات خلک یې مسلمانان دي، په اسلامي فکر اسلامي عقیده باندې دي، او دغه جامعه مسلمانه جامعه ده، د دغه مسلمانانو د دغه اسلامي فکر و عقیدې خیال نه دی پکې ساتل شوی. نو ځکه یې 40 کاله جریان کې هغه څه چې د دغه وزارت څخه به نتیجه وه د دې ملت په ګټه، د افغانانو په ګټه، هغه په لاس نه ده راغلی. او بل د دې ملت څه عنعنات و عادات دي، حریت و استقلال و غیرت و ایمانداري، هسې عادات لري چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام یې تاییدوي. د هغو عنعناتو و عاداتو کلتور مراعات نه دی سوی. د اسلامي اصولو د مراعاتولو پر ځای د افغاني کلتور د مراعاتولو پر ځای باندې نورو طرفو ته خلکو تګ کړی دی. تر اوسه موږ د ښې نتیجې سره نه یو مخ شوي. دغه یو شی مې احترامانه غوښتنه ده چې په دغه مهم وزارت کې چې موږ تاسې هر کار مخ ته وړو د دې دوه شیانو رعایت به ساتو. یو به مو هر څه د الله تعالی جل جلاله د دین په اصولو کې دننه وي، په اسلامي شریعت په چوکاټ کې به مخ ته ځو،
او دوهم دا دی چې د خپل افغاني کلتور و غیرت و حریت و ازادۍ خیال بساتو. نو بیا زما دا باور دی چې الله پاک په دا میدان موږ تاسو ته اسانه کوي او د مشکلاتو سره به نه مخ کېږو، د ستونزو سره به نه مخ کېږو. اسلامي امارت د اخوت کور دی، اسلامي امارت د محبت کور دی، اسلامي امارت د افغانستان د مسلمانانو د عزت و مال و ابرو د ساتلو کور دی. دا تاسو را سره ومنئ، دا واقعیت دی. او د حضرت شیخ صاحب محترم زموږ د دې تعلق ډېر پخوانی دی. مخکې چې موږ استخباراتي ادارې کې کار کوو هم دوامداره مشوره مو سره درلودله او زموږ په غوښتنه یو ښه کتاب د استخباراتو مربوط د لیکلی هم دی چې ډېر د ښو فوایدو څخه مستفید کتاب دی. نو نور مو هم ډېرې مشورې او تعلقات مو سره ښه دي. اراده مو ده چې په دغه سلسله کې بیا هم د مشورې نه استفاده وکړو او هغه څه چې دوی کړي دي هغه انشاءالله موږ مخ ته یوسو. او کوشش ته چې دا وکړي قدرمنو استادانو، محصلینو، د وزارت مربوط منصوبینو په کارو کې اخلاص، محبت، اعتماد په دې فضا کې به کار کوو او داسې څه مه کوئ الله دې نه کوي چې هغه د اسلامي نظام د اصولو سره په ټکر کې د افغانستان د بدنامۍ سبب ګرځېږي. که یو غږ سړی پورته کوي د څه مشکلاتو په وجه باندې، د دې پر ځای چې ته مشکل حل کړې د ټول افغانستان نه بدۍ باندې راځي. نو هره خبره چې کوئ، هر څه چې کوئ هغه په سوچ فکر باندې کوئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.